د کهانۍ په سټارټ کې مونږ یو کور وینو چې په دې کور کې یو سړی او ښځه د خپلو 3 ماشومانو سره ژوند کوي. دوی هم بس د خوب په تیاری کې وي چې ناڅاپه ورته دروازه وټکول شي. د دې ټک ټک سره دوی لږ ویریږي. بیا ور کولاو کې چې یو بدمعاش د پن په لوم ولاړ وي. پن سړی په سوک ووهي چې هغه هم هلته غوځار شي او مړ شي. د هغه نه بعد ورله ښځه او 2 ماشومان هم مړه کي. اوس د هغه وړوکی ماشوم نمبر وي کوم چې مور یې په زنګو کې پټ کړی وي. پن د ده وجلو ډېر کوشش وکړي. دا ماشوم ډېر طاقتور وي. ماشوم پن ډېر ستړی کي چې اخر هم پن کور ته یې ورله اور واچي. اور د دماکې سره ماشوم د کور نه بهر غوځار شي. کلونو بعد د دې ماشوم نه یو ښایسته او طاقتور هلک جوړ شوی وي. دا هلک د خلکو سره ډېر جنګونه کوي او د ډېرو جنګونو کولو سره د ده جنګ کولو مهارت هم زیات وي او د دې د وجې خلک دې د ماسټر په نوم یادوي. دغه کار کوي او څو بدماشان د ماسټر سره جنګ کوي خو ماسټر ولې ښه ښایسته سزا ورکړي. په دې ښار کې یو اسکول وي چې په هغه کې هلکان کانګ فو زده کوي. ماسټر هم غواړي چې کانګ فو زده کړي. ماسټر د اسکول مالک استاد چمن پسې لاړ شي او ورته وایي چې ما ته کانګ فو زده کړه. زه غواړم چې د خپل د دشمنانو نه بدل واخلم. چمن د ده نه تپوس وکړي چې تو څوک یې. نو دی ورته وایي چې په ما کې ډېر طاقتونه دي او بیا ورته خپله ژبه وښي چې په هغې 2 سترګې او یوه خوله جوړه شوې وي. هلته ناست خلک ټول حیرانه پاتې شي. چمن دې وپېژني او ورته وایي چې ته هم هغه کس یې چې د آینده کې به د بدو خلکو خاتمه کوې او ما د ستا په باره کې د غټو کتابونو کې پړاو کړی دي. چمن ورته وایي چې زه به ضروري تا ته کانګ فو زده کوم. سبا له د ماسټر ټرینینګ شروع شي. ټول خلک چې د ده طاقت ویني حیرانه پاتې شي. فکر کوي چې دی یو عام انسان وي په اصل کې هغه ډېر طاقتور وي. اوس پن هم دغه ښار ته راغلی وي. پن خپلو ملګرو ته حکم ورکړي چې ما ووهئ نو هغوی یې سم ووهي. دا کار پن د دې دپاره کوي چې د دغه ښار خلک هم د ده نه ویریږي. نو دلته هم دې خپله بدماشي شروع کړي. دغلته ولاړو خلکو کې ماسټر هم ولاړ وي او پن وپېژني. ماسټر سوچ کوي چې زه به هم د په شان د طاقتور یم او وهل به راباندې هیڅ اثر نه کوي. ماسټر اسکول خواته لاړ شي او خپلو ملګرو ته ووایي چې ما ووهئ. دوی دې ډېر ووهي خو ماسټر ډېر خوږ شي او د تکلیف احساس کوي. یوه ورځ ماسټر د چمن د ملګري لور کیم پسې لاړ شي. ورته وایي چې زه غواړم د پن نه د خپل مور او پلار بدل واخلم. خو کیم ورته وایي چې ته به هغه سره جنګ نشي کولی. پن ډېر طاقتور دی خو ماسټر ډېر منت ورته وکړي. نو کیم ورته هم اخر د پن ادرس وښي. ماسټر د پن طرف ته ور روان شي. دغه لږ مزل کولو نه بعد ماسټر په لاره کې یوه غوا ویني چې ډېره په قار وي. دا غوا د پن غوا وي. غوا د ماسټر سره په جنګ شي او اخیر هم ماسټر غوا له شکست ورکړي. ماسټر دې طرف ته ور روان شي چې پن د ماهي په راوستو ویني. پن د ماسټر نه تپوس وکړي چې ته څوک یې. نو ماسټر ورته وایي چې زه هم هغه ماشوم یم کوم چې تا د هغه وژنو کوشش کوو. دغه ټیم د کیم پلار بیلی هم راورسي او ماسټر ته وایي چې د پن سره جنګ مه کوه. دی ډېر خطرناکه انسان دی خو ماسټر د هغه خبره ونه مني. دغلته بیلی د پن سره په جنګ شي خو پن بیلی او ماسټر دواړه قسم ووهي او سند یا ریور ته یې غوځار کړي. اخر هم دواړه د سند یا ریور نه راوځي او اسکول طرف ته ور روان شي. هلته چمن دواړه ویني. نو تپوس دې وکړي چې تاسو چا وهلی یئ. نو بل ورته ټوله قصه وکړي. نو بل هم مړ شي. کیم په ماسټر پسې لاړ شي او ورته وایي چې زه به د پن په وژلو کې د ستا مدد کوم. ماسټر د شپې یو شعر ویني چې ماسټر ته وایي دا به بد خلک مړه کړي. ماسټر شعر ته وایي چې زه د پن په وژلو کې ناکامه شوم. نو شعر ورته وایي چې د پن مرګ د هغه په وجود کې یو وسپنې کې دی او بیا شعر ورک شي. پن سبا هغه اسکول ته لاړ شي چې ماسټر مړ کړي خو هغه هلته پیدا نه کړي. دلته چمن او د چمن ملګري د پن سره په جنګ کې شي او دغه وخت چمن ورسره هم په جنګ کې شي خو پن چمن ډېر ووهي. کله چې ماسټر راشي نو چمن ورته وایي چې ته به پن ضروري وژنې. ماسټر یو نوی ټرینینګ شروع کړي چې په یو بوت کې وسپنه ولګوي او بیا یې د راوستل کوشش کوي. بل طرف د پن هم
د نوي ماشینو په ذریعه ځان نور هم طاقتور کی او څو ورځې بعد پن یو کور ته لاړ شي چې هلته ماستر هم وي دواړه په جنگ شي او هغه وسپنې ته هم راونه وباسي او غټ ماشین د پن سره مدد کولو لراشي ماستر ډیر په غوسه شي او جبه یې دومره اوږده شي چې هغه ماشین راغوزار کی او بیا هغه نور واره ماشینان هم لاړ شي ماستر د پن د وجود نه هغه وسپنې راوباسي چې په دې کې د پن ژوند وي پن هم اخیر په ځمکه غوزار شي او مر شي ماستر د کیم سره یو نوې او خوشحاله زندگی شروع کی او دا کہانی همداسې ختمه شي که د ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ د الله په امان